سلامونه دوستانو ته د روغ او جوړ به څنګه کولی شو دوستانو د ټیک ټاک یو کې اکاونټ جوړ کو دوستانو د ټیک ټاک یو کې اکاونټ جوړولو دوستانو مکمله طریقه په همدغه ویډیو کې درته ښیم ستاسو کولی شئ په ډېرې اسانۍ سره د ټیک ټاک یو کې اکاونټ په خپل موبایل کې دوستانو جوړ کړئ ضرورت نشته تاسو APK ورژن را ډاونلوډ کړئ تاسو لاړ شئ سمدستي دوستانو پلی سټور ته ټیک ټاک پکې ولیکئ کله مو چې په پلی سټور کې ټیک ټاک ولیکله دوستانو نو دغه به تاسو راخلاص کړئ او همدغه پلی سټور څخه په ټیک ټاک دوستانو را ډاونلوډ کړئ کله هم چې را ډاونلوډ کړ نو تاسو دوستانو داسې وکړئ تاسو سره VPN آن وي او ډسکنیکټ کړئ بعضې موبایلونو کې VPN بغیر هم کار کوي او بعضې کې بیا نه کوي VPN بغیر کار کولو دوستانو ښه ده نو اوس دوستانو تاسو کله چې VPN در سره نه وي کنیکټ نو راشئ ټیک ټاک راخلاص کړئ کله هم چې ټیک ټاک راخلاص کړو دوستانو نو په دغه ځای کې موږ او ستاسو اوس یو کې اکاونټ جوړوو دوستانو دلته تاسو ته زه اوس یو اپشن ښیم دوستانو دغه تاسو کتلی شئ دلته افغانستان لیکلی دی موږ ته دغه ځای کې دوستانو موږ ته افغانستان لیکلی دی نو موږ په دغه ځای کې دوستانو یو کې ورته انتخابوو یعنې یونایټ کینډوم دوستانو یعنی د امریکا هیواد په پته دوستانو تاسو یو کې هم انتخابول شئ تر څنګ نور هم جوړول شئ هر هیواد په پته چې تاسو غواړئ جوړول شئ خو دلته موږ راځو د یو کې په نوم ټیک ټاک دوستانو جوړوو په خپل موبایل کې په همدغه جیمیل تاسو به لومړی دوستانو داسې وکړئ چې یو نوی ریفریش جیمیل دوستانو جوړ کړئ یو فریش جیمیل به جوړ کړئ یو نوی جیمیل به دوستانو جوړ کړئ تازه جیمیل تر څو هغه تاسو نوی جوړ کړی په همغه باندې موږ ستاسو دوستانو ټیک ټاک اکاونټ چې دی هغه جوړوو نو همدغه افغانستان دوستانو چې کوم لیکلی دی دغه ځای به موږ تاسو یو کې دوستانو بدلوو را به شئ په همدغه ځای به کلیک ورته وکړئ دوستانو ما VPN بغیر اوس کار پرې روان کړی دی اوس ګورو چې کار کوي او که نه نو VPN بغیر دوستانو ما دلته کار پرې روان کړی دی اوس به وګورو شاید VPN بغیر زما په دغه موبایل کې کارونه کوي موبایل پورې دوستانو ډېر تړاو لري چې بعضې موبایلونو کې کار کوي او بعضې کې نه کوي بعضې بیا VPN دوستانو تاسو کنیکټوئ نو زه هم راځم دوستانو دغه سکیور په نوم VPN کنیکټوم اوس به دوستانو تاسو وګورئ اوس به کار وکړي ښه کله مو چې VPN دوستانو کنیکټ کړ اوس به راشو ټیک ټاک به راخلاص کړو په خپل موبایل کې کله مو چې ټیک ټاک راخلاص کړو اوس راځو همدغه افغانستان باندې کلیک اخلو او پورته سرچ کې دوستانو موږ تاسو ورته لیکو دلته افغانستان هم تاسو ته ښکاري بېخي زیات هیوادونه دي دوستانو تر څنګ نور هر هیواد تاسو دلته کتلی شئ راځو دوستانو یو کې مو چې کله ولیکو ښه دلته لیکو یونایټ دوستانو دا تاسو کتلی شئ یونایټ کینډوم دوستانو یونایټ سټیټ باندې هم جوړولی شئ تر څنګ نور هم شته دي خو موږ راځو په یو کې یعنې یونایټ کینډوم دوستانو په دې باندې یو اکاونټ جوړوو نو په دغه برخه کې دوستانو موږ تاسو اوس راځو کنټینیو وید ایمیل باندې کلیک ورته اخلو دا تاسو کتلی شئ ادرس یونایټ کینډوم ته دوستانو بدل شو یعنې یو کې هیواد ته زموږ ادرس چې دی هغه چینج شو ستاسو لاندې کتلی شئ نو بیا به راشئ دوستانو تاسو په دلته په کنټینیو وید ایمیل باندې دوستانو کلیک واخلئ نو په دغه ځای باندې دوستانو تاسو کلیک ورته واخلئ او هلته موږ ستاسو یو ایمیل ورکوو کوم ایمیل چې تاسو تازه دوستانو جوړ کړی دی تاسو کتلی شئ چې زموږ هغه ادرس چې کوم دی هغه چینج شو دوستانو یونایټ کینډوم ته چینج شو نو تاسو کولی شئ په دې باندې د امریکا یا نورو هیوادونو پته هم جوړ کړئ راځو همغه ایمیل دلته دوستانو موږ تاسو ورته لیکو کوم ایمیل باندې چې موږ او ستاسو دوستانو ټیک ټاک اکاونټ غواړو جوړ کړو که موږ تاسو ټیک ټاک اکاونټ دوستانو چې کله په ایمیل جوړوو راځو همغه ایمیل ته ورداخلیږو جیمیل اکاونټ راخلاصوو موږ ته به یو کوډ راغلی وي د ټیک ټاک له لورې همغه کوډ راخلو او دلته دوستانو دغه کوډ ورته لیکو نو راځو دغه کوټ موږ تاسو ورته لیکو که نه مو چې ورته ولیکلو راځو زیږېدو نیټه ورکوو 18 کلونو نه باید تاسو عمر کم نه وي بیا تاسو نشئ کارولی 1909 کار نه کوي دوستانو تاسو 1999 تر څنګ 2000 دغه انتخاب کړئ دغه کنټینیو تاسو بار بار وښئ که کله کار نه کولو کنټینیو بار بار وښئ یا 2000 کال ورته انتخاب کړئ نو بیا کار کوي دوستانو تاسو لپاره ښه راځم بیا دوستانو پرې کلیک اخلم ښه دلته انټر پاسورډ موږ نه غواړي تاسو باید درې رقمه پاسورډ کړئ چې په هغې کې لیټر یعنې غاړ حروف هم شامل وي سیمبولونه هم پکې شامل وي تر څنګ دغه تورې هم پکې شامل وي مثلا یو دوه درې نو راځو دلته یو پاسورډ دوستانو موږ تاسو ورته انتخابوو کله چې پاسورډ ورته انتخاب کړ په کنټینیو کلیک اخلو دلته اډ یور نیک نیم د تاسو که غواړئ ورته جوړولی شئ که نه غواړئ خپل جیمیل ته چې کوم تاسو ورکړئ همغه په اتومات شکل جوړېږي دوستانو تاسو کتلی شئ دغه موږ ته راخلاص کړو په دې کې به زیاتره دغه ویډیوګانې موږ ته دوستانو د امریکا هیواد راځي نو تاسو کتلی شئ دغه زموږ ټیک ټاک اکاونټ شو دغه موږ ټیک ټاک اکاونټ دی دوستانو راځو موږ تاسو دلته پورته درې خطونه باندې کلیک اخلو لاندې سیټینګ اینډ پرایوسي باندې کلیک اخلو او پورته اکاونټ برخه دوستانو انتخابوو او په اکاونټ کې دوستانو اکاونټ انفارمیشن انتخابوو تاسو کتلی شئ زموږ ادرس یونایټ کینډوم شو دوستانو
دلته تاسو کتلی شئ دغه زموږ ادرس دی د ټیک ټاک دغه یونایټ کینګډم د دوستانو زموږ اکاونټ چې کوم په دغه باندې جوړ کړی تاسو دغه وکتلو چې دغه یونایټ کینګډم سره دوستانو موږ وصل ښه دوستانو بیا راځو پورته 3 خطونه باندې تاسو کلیک ورته واخلئ کله مو چې کلیک واخیستو راځو بیلانس برخه ته دوستانو موږ تاسو بیلانس باندې چې کله راسي تاسو کتلی شئ دغه مکمل مونیټایز دی دوستانو هر څه خلاصې صرف تاسو خپل شرایطو ته پوره کوئ تاسو پیسې هر څه به سټارټ شي تاسو کتلی شئ دوستانو هغه ستاسو کوم لیمیټ چې دی د بیلانس هغه اوسه پر دوستانو موږ صفر دی هر څه مکمل په دغه ځای کې ښایي مونیټایزیشن هم د دوستانو تر څنګ دغه ټیکس انفارمیشن هم دی دغه ټیک ټاک سټوډیو ته دوستانو تاسو چې کله ورشئ نو په دې کې مکمل معلومات ټول دوستانو سره تاسو سره دلته تاسو اوس وګورئ خو نیټ لږ څه نه څه دوستانو ضعیف دی ښه تاسو کتلی شئ زموږ هغه پوسټ ویو کوم دی هغه هم دی تر څنګ نیټ فالوورز دی هغه هر څه صفر دی ځکه چې زموږ اکاونټ نوی دوستانو جوړ کړی دی هر څه په دې کې د موږ دوستانو اوس مهال صفر دی نو تیار مونیټایز دوستانو تاسو صرف په دې کې هغه شرایط ورته پوره کوئ په یو میاشت کې څومره فالوور دي دوستانو تر څنګ هغه څومره واچ ټایم دی هغه هر تاسو چې کله ورته پوره کوئ ښه دوستانو تاسو به راشئ تاسو به یو 15 ورځې صرف د خلکو پوسټونه دوستانو لایک کوئ صرف پوسټونه به لایک کوئ تاسو به ویډیوګانې دوستانو نه نشروئ پکې تاسو کتلی شئ دغه یو کې اکاونټونه په دې کې دوستانو ډېر زیات دي چې تاسو کتلی شئ بیخي زیات ویوز لري او زیات 6.3 میلیونه تاسو کتلی شئ دغه هم د امریکا هېواد څخه دی دغه مکمل دوستانو پکې ټول خارجیان دي او د دې تر څنګ تاسو به صرف 15 ورځې خپل دغه د خلکو پوسټونه دوستانو لایک کوئ او هغوی ته به کمنټونه کوئ تاسو دوستانو د 6 ورځو پورې ایس هم دوستانو تاسو پکې ما پلټو یا 15 ورځو پورې ایس هم دوستانو پکې مه نشروئ تر څو تاسو اکاونټ دوستانو بیا مخکې ته لاړ شي صرف خلک فالو کوئ په دې کې تر څو دغه خلک تاسو فالو کوئ پکې او خلکو ته لایکونه دوستانو ورکوئ ویډیوګانې ورته لایک کوئ او کمنټ ورته کوئ فالو کول هم دوستانو ډېر زیات مخکې دي تاسو صرف لایکونه ورکوئ او خلکو ته تر څنګ خلکو ته کمنټونه کوئ نو په همدې کې دوستانو تاسو اکاونټ مخکې ته جوړوئ هغې وروسته تاسو بیا خپل کار پیل کوئ ویډیوګانې هم اپلوډوئ تر څنګ هر څه ویډیوګانې هم پکې جوړوئ تاسو اکاونټ به دوستانو بیا مخته لاړ شي او ډېر ژر به مونیټایز شي دغه دوستانو طریقه وه چې څنګه په همدغه طریقې سره کولی شو د یو کې هېواد پته دوستانو موږ تاسو په افغانستان کې ټیک ټاک اکاونټ ورکړو تر څو دغه بیا موږ تاسو مونیټایز هم کړو ټیک ټاک کې نور کار کولو لپاره ستاسو نور سیټینګونو لپاره تاسو ته په راتلونکي ویډیو کې دوستانو طریقه درښیم تر بلې ویډیو